د هغو کسانو لپاره چې تازه د پژواک له ټویټر سپیس سره ملګري شوي باید یادونه وکړو چې په ننني سپیس کې د کډوالۍ پر بحران او په نړۍ کې د افغان کډوالو پر وضعیت بحث کوو. اوس به په پاکستان کې ظاهر پښتون ته ولاړ شو چې له ډېره وخته منتظر دی چې په لنډه توګه سوچون د بحث وروستۍ شیبې دي په لنډه توګه د افغان کډوالو پر ستونزو راته وژغېږي. کنه دا خبرې ما کړې وي که بل چا کړې وي، مننه یې چا نه وکړل او خبرې چا کړې وروره. شاه صاحب تاسو ته وخت درکوو، خبرې ما کړې وي په بښنې سره. بس موږ هم د هوا په سره خبرې ما کړې خیر وخت درکوو. شارق صاحب مهرباني پښتون صاحب تاسو خپل مایک آن کړئ او په پاکستان کې د کډوالو پر ستونزو راته وژغېږئ. اول د پژواک خبري اژانس ټولو کارکوونکو او د باس مېلمنو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زما غږ اورئ؟ بله ستاسو غږ راځي پښتون صاحب، ادامه ورکړئ. اصلي خبره خو دا ده چې وخت کم دی، ډېر نسو غږېدلی. موږ تر دا اوسه پورې دا ما چې ټوله اورېدونکي واورېدل یا کوم مشرانو خبرې وکړلې، موږ پر نړیواله سطحه باندې غږېږو، مګر د خپل هېواد چې کومه کډوالي دا 4 لسیزې زموږ پر افغانستان باندې تعمیل شوې ده، پر دې باندې بحث نه کوو. او بله خبره دا ده چې دا کډوالي ولې زموږ په هېواد کې جوړه سوه او دا به لا تر څو پورې وي، پر دې نکات ته موږ نه راځو. موږ د ملګرو ملتونو پر قوانینو باندې غږېږو او د ویزې او پاسپورټ باندې غږېږو او چې خارج ته ماته پناه راکوي یا نه راکوي پوه سولې پر دې غږېږو. ولې اصلي بحث چې کوم زموږ په ایران او پاکستان کې زموږ افغان کډوال د 4 لسیزو څخه میشت دي، هغه خلکو چې راویستله چې تاسې د وطن د ازادۍ جنګ دی او د استقلالیت جنګ دی، تاسې به دلته اوسېږئ. هغه خلک نن په اروپا او امریکا کې ناست دي، مګر دغه افغان کډوال یې د 4 لسیزو څخه په دا 2 هېوادونو کې چې ستونزې دوی په ګوته کوي چې د افغان کډوال یا په ایران یا په پاکستان کې د دې مشکلاتو سره مخامخ دي، دا یادوري یې کوي، مګر دغه ټکي ته اشاره نه کوي چې دا ولې موږ هلته بوتله، ولې قرباني کړله. دویمه خبره دا ده زموږ چې تیر 2 نظامه و، د ولسمشر کرزي او اشرف غني کوم 2 نظامونه یا حکومتونه و، آیا دغه افغان کډوال چې کوم په پاکستان او ایران کې میشت و، دغه سوال چا کړی دی یا دغه جواب څوک ویلی شي چې د دغو افغان کډوالو دپاره تاسې څه وکړل او د دغه افغان کډوالو د بچیانو د تعلیم یا د دوی د ستونزو د مشکلاتو د اورېدو دپاره تاسې د یوه پنسل مرسته یا همکاري وکړه؟ نه خیر، خو دا هسې هوایي خبرې وي. اوس زه بیا هم په لنډو ټکو کې ووایم د پژواک خبري اژانس زه بیا مننه کوم چې په لومړي ځل باندې د افغان کډوال چې کوم د نړۍ په بېلابېلو ګوټو کې دوی موجود دي، د هغو دپاره په لومړي ځل باندې د افغان یو رسنۍ د خوا څخه داسې پروګرام ایښودل شوی دی. کاشکې پوه شولې چې دغه زموږ افغان رسنیو مسؤلینو دې ته 10 کاله مخکې داسې پروګرامونه نیولي وای چې آیا افغانان پوه شولې په کوم مشکلاتو کې مخامخ دي. دغه د افغانانو مشکلات د کډوالۍ مشکلات اوس دغه تیر نظام چې ړنګ سو او اسلامي امارت رالی، آیا دا کډوالي وشروع سو چې دا باسو پروګرام یې دونه ګرم سو؟ آیا که دا 4 لسیزې یا 3 لسیزې یا 20 کاله 2 لسیزې مخکې دا کډوالي شروع و، هغه ټیم ولې پر د کډوالۍ د مخنیوي دپاره دغه زموږ سیاسي مبصرینو او دا زموږ سیاسي چارواکو او زموږ نظامي مشرانو یا سیاسي مشرانو دغه پر دې باندې ولې غور او فکر نه کوي؟ نن چې موږ افغانان تل وینا کوو مګر په عمل کې شی نه کوو. دا اوس چې کوم دغه زموږ ورونه یا په امریکا کې دي یا په اروپا کې دي، مخکې یو ورور د ولزه د پژواک خبري اژانس سره اوس په اسلام آباد کې پریس کلب کې ناست یم، په دري باندې زموږ ورور خبرې وکړلې. آیا په هغه ټیم کې چې ته په وطن کې دننه وې
تا کله هم دا سوچ وکړي چې د افغانان په دا کمپو کې په دا یو 50 کمپونو کې په پاکستان کې پراته دي پر دې د دوه به څه حال وي؟ آیا د دوی په ژوندانه تاسې خبر یاست چې دوی د څښلو اوبه لري؟ آیا دوی د روغتیا دپاره کوم مراکز یا بیوچوګانې لري؟ آیا دوی په د تعلیم دپاره پوه شولې زمینه سازي ورته سوې ده؟ نه خیر. خو زموږ افغانان هغه وخت پوه شولې د یو کار ته مخه کوو کله چې موږ شخصي مشکل موږ ته مشکل ودرېږي. موږ راله اوس ودې ته دا چې زموږ کوم په پاکستان کې زموږ افغان کډوال د مشکلاتو سره مخامخ دي. 10 کاله کېږي موږ د 9 سیمه څخه تر 12 سیمې پورې کتابونه نه لرو. یعنې د رسنۍ دا رسنۍ پیدا نه شوله چې موږ دلته په پاکستان کې دروازه نه یې ورټکولې چې آیا دا زموږ کتابونه نشته. په دا 10 کاله کې دغه زموږ روغ رژیمونه چې وه یا نظامونه وه، آیا دوی زموږ غږ واورېدی؟ په دغه 20 کاله نظام کې پښتون صاحب ډېره زیاته مننه. پښتون صاحب که څه ویل لري چې نور د بحث وروستی شی وي؟ نادم صاحب اصلي خبره دا و چې زه ډېر ناوخته رالم، په زړه کې مو سوالونه او ستونزې زیاتې دي، خو صرف دومره وایم چې د افغان کډوالو که د نړۍ په هر ګوټ کې وي د افغان رسنیو دپاره پکار دي چې دغسې پروګرامونه لکه پژواک خبري اژانس چې جوړ کړی دي پکار دا دی چې پوه شولې دغه رقم پروګرامونه جوړ کړي. خو زه د شاروخ صاحب ته دا یوه خبره کوم، شاروخ صاحب زموږ د افغان کډوالو سره چې کوم د اوس د تیر 15 اګست چې تیر کال 2021 کې و د دې کډوالو خبره کوي. خو موږ وایو چې راسئ د 40 کلن جنګ په نتیجه کې چې افغانان ایران پاکستان تللي د دوه پر مشکلاتو باندې وغږېږو. حال چې دوی پوه شولې د ټولو افغان کډوال چې کوم دي د هغو مشکلات باید وڅېړو. یوازې دا نه چې مشکل زموږ دغو څو افغانانو ته دغسې وسپېلن. په پاکستان کې 2.5 لک افغان کډوال په دا تیر 15 اګست باندې چې کوم تحولات راغله دا راغلي دي. مګر د هغو څخه تر مخه 4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې پراته وو. آیا دا 4 میلیونه یا 40 لکه افغانان نه دي؟ آیا د دغو دپاره پوه شولې دغه تیر سوي نظامونه یا حکومتونه یا سیاسي څیرو یا رسنیو پر دغه باندې کوم وخت پوه شولې دغه ته کوشش ورکړي چې د افغانانو کم حق لري؟ ډېره زیاته مننه